دا د ډېر جهالت او حماقت نه ډکه خبره ده چې د یو حدیث په مطلب پوه نه شوې او ډایرکټ وایې چې زه حدیث نه منم. نه حدیث رد کول ګوره د مؤمن کار نه، مد د علماو اتفاق دی چې یو صحیح حدیث څوک رد کړي دا کافر کېږي. تا ته اشکال وارد شو، امت کې اهل علم شته، پوهه خلک شته، ژوند د حدیثو دپاره وقف کړی دی، اهل الحدیث علما شته، هغه نه ځان پوهه که چې د دې روایت څه مطلب دی. سم چې د صحابو طریقه وه چې یو روایت به د هغوی په ذهن اشکال رال، د الله رسول ته ویل یا رسول الله کلنا نکره وتی بیرته ونګورې پشا تا ایمان بللی زکه دی وینم ورخطا. هغه دا ده چې د یو حدیث په مطلب باندې پوه نه شوې، اهل علمو نه پوښتنه وکړه چې د دې حدیث څه مطلب دی. داسې مه وایه چې دې حدیث منلو ته تیار نه یم، دا حدیث زما عقل نه مني، دا د قرآن سره ټکراو دی، دا د رای سره خلاف دی، دا د مشاهدې سره خلاف دی. نه، دا د پرویزیانو طریقه شاته وغورځوه، دا د منکر حدیث فارمول شاته وغورځوه. د اهل علم نه پوښتنه وکړه چې د دې حدیث څه مطلب دی. څنګه چې د عایشه صدیقه رضی الله عنها په ذهن دا روایت ناشنا ولګېده او د دې مطلب د مرګ بد ګڼل، ګویا کې دا مطلب یې واخیسته، نو دا د الله د نبي نه پوښتنه وکړه یا رسول الله کلنا نکره الموت. یوازې عایشه رضی الله عنها نه په سونو پوښتنې د صحابه کرامو د الله د نبي نه په دې باره کې دي چې دا خو د یو حدیث په مطلب باندې صحیح نه دي پوه شوي، د الله د نبي نه پوښتنه کړې ده. دا د ډېر جهالت او حماقت نه ډکه خبره ده چې د یو حدیث په مطلب پوه نه شوې او ډایرکټ وایې چې زه حدیث نه منم. نه حدیث رد کول ګوره د مؤمن کار نه دی، یو صحیح حدیث رد کول دا د کفارو طریقه ده. په دې د امت د علماو فتوه ده چې یو صحیح حدیث چې دې رد کو ته د اسلام نه لاسونه ووینځل، ته کافر شوې. ګوره که چېرته تعویل نه یو هغه موانع د کفر در پکې موجود نه وي. په دې باب کې اسحاق بن راهوی فتوا ورکړې ده چې یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چا رد کړه دا کافر کېږي. په دې باندې امام شافعي رحمه الله فتوا ورکړې ده. په دې کې د عبدالله بن عمر رضی الله عنه فتوا ده چې من خالف السنة كفر. په دې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فتوا ده لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين او ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. په دې د امام سیوطي رحمه الله فتوا ده. په دې د امت د علماو اتفاق دی چې یو صحیح حدیث څوک رد کړي دا کافر کېږي. طریقه دا ده زما خوږو وروڼو چې د یو حدیث کې تا ته اشکال وارد شو، امت کې اهل علم شته، پوهه خلک شته، ژوند د حدیثو دپاره وقف کړی دی، اهل الحدیث علما شته، هغه نه ځان پوهه که چې د دې روایت څه مطلب دی. سم چې د صحابو طریقه وه چې یو روایت به د هغوی په ذهن اشکال رال، د الله رسول ته ویل یا رسول الله کلنا نکره الموت. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب وکوي دغه مراد نه دی. کله چې مؤمن بنده د روح د قبض روح په حالت کې شي، دې ته د الله د رضامندتیا خوشخبري ورکړی شي، دې ته د جنت خوشخبري ورکړی شي، دې ته د راحتونو خوشخبري ورکړی شي، دې ته د خیر خوشخبري ورکړی شي. نو دا مؤمن د الله رب العالمین ملاقات سره مینه وکړي، الله هم د ملاقات سره مینه وکړي. کافر فاجر منافق چې کله د قبض روح په حالت کې شي، دې ته د الله د غضب او د عذاب زیری ورکړی شي، د غضب او د عذاب تهدید ورته ورکړی شي. دا انسان د الله ملاقات بد وګڼي، الله هم د ملاقات بد وګڼي. حدیث د برای